د کمال خان بند پرانیستي په ویاړ د علومو اکاډمي لخوا د کمال خان بند حیاتي ارزښت ارزونه علمي او څیړنیز سیمینار نن د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا ترسره شو. یاد سیمینار ته د علومو اکاډمۍ رئیس دکتور عبدالظاهر شکیب په خپله پرانیستي وینا کې وویل چې په هیواد کې تر بل هر وخت د اوبو اړتیا ته په کتو افغان دولت د اوبو د کنټرول په برخه کې عملي ګامونه اخیستي او په وینا یې چې لا هم په دې اړه د افغان حکومت هڅې دوام لري. حکومت د هیواد د اوبو مدیریت ته د ارزښت ورکولو ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې او د ټولنیز ژوند لپاره د مناسبې فضا رامنځته کولو لپاره پیاوړی هوډ دی. نو له همدې امله د هیواد پر سیندونو د اوبو د بندونو د جوړولو کار روان دی. د ځینو بندونو د جوړېدو کار په بشپړېدو دی او د ځینو نورو بندونو کار تر څېړنې او سروې لاندې دی. د نوموړي په خبره چې په هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې روانې پروژې او هڅې د اوسنیو ستونزو څخه د راوتلو لپاره د پوره اهمیت وړ او حیاتي دي. سیمینار ته انجینر رحمت ګل احمدي د ولسمشر محمد اشرف غني په ځانګړي پیغام کې ډاډ ورکړ چې حکومت ژمن دی ترڅو د هیواد د اوبو د مدیریت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د نیکه مرغه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د اوبو د نورو ګڼو بندونو د جوړولو چارې روانې دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به یې د پرانیستي شاهدان وو. د سیمینار ګډونوالو د کمال خان بند د جوړېدو په ارزښت او د هیواد پر اوبو د کنټرول په اړه وروستي پرمختګونه هیله بښونکي وبلل. د دوی په وینا چې په دې اړه پکار ده ترڅو لا ډیره زمینه سازي وشي او په هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې اوږدمهاله پلانونه پلي شي. دا کومه عادي خبره نه ده. دا موږ او تاسو لپاره د کمال خان د بند تکمیلېدل یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د هغه ملت لپاره چې په سینه پروت دی سب دی در بدله دی خاک په سر دی. نو زما حال دا دی چې پکار دا دی چې اول موږ او تاسو د دې لپاره چې د دې منابعو نه استفاده وکړو. نو زما حال دا دی که موږ سوله ونه کړه نو هغه سیمې چې د افغانستان لرې پرتې دي د هغې لپاره به لازم خدمات وړاندې وکړو. کمال خان بند په هرات کې د سلما بند، فراه کې د بخش آباد بند ترڅنګ د افغانستان لویدیځ کې د اوبو یو تر ټولو ستر بند بلل کیږي چې د 2019 کال د اپریل پر 20 یې د دریم فاز د بنسټ ټپره ولسمشر غني کېښوده. د معلوماتو له مخې د کمال خان بند جوړولو چارې پر 1445 لمریز کال کې پیل شوې خو د جګړو او سیاسي بدلونونو له امله بشپړې نه شوې.